سلام علیکم ګران دوستانو. د ډیرو ورونو او خوندو سوالونه راتلله چې دوی غوښتل د رواني ستونزو اړوند زه دوی سره خبرې وکم. رواني ستونزې د هغوی درملنه زما خپل مسلک دی د پخوا څخه. فی الحال زه تازه د جنسي روابطو بخش ته داخله سوی یم. جنسي روابط بخش یو څه ماته سخت دی ته شی، نو زه همیشه د نوټ څخه کار اخلم. خو رواني ستونزو اړوند که زه ستاسو ته دا ووایم چې ولې انسانان په رواني ستونزو اخته کیږي، څنګه یې مخنیوي وکړو، او یا کله چې په اخته سو څنګه د ځان درملنه وکړو، دا اړوند به نن خبرې وکړو. په 2018 کې روانشناسان په دا باور و چې کله یو انسان په ژوند کې هیڅ مشکل نه لري، جوړ روغ بس په رواني ستونزو اخته سي. لیکن وروسته د څېړنو څخه دا ثابته سول چې نه، بې له دلیله په رواني ستونزو اخته کېده صحیح خبره نه ده. تاسو پوهیږئ دا عینکې دي، زه د عینکې استفاده کوم. زه عینکې خپل د سترګو زما یوه سترګه لږ مشکل لري، دا عینکې استفاده کوم. بعضې انسانان د دوربین مشکل لري، چینی ویني، بعضې انسانان د نږدې بین مشکل لري، دوی د دا دپاره عینکې نه استفاده کوي او د دا سره مسلسل ژوند کوي. دا د دې سبب ګرځي چې د انسان باندې فشار راوارد سي. فشار د دې سبب کیږي چې موږ پر رفتار باندې تاثیر وکړي، یعنې موږ غلط رفتارونه د ځان سره کوو. رواني ستونزه څه شته وایي؟ رواني ستونزه یعنې زموږ پر رفتار، زموږ پر کردار باندې منفي اغیزونه راځي. مثلا یو دم غصه راځي، د غم په مقابل کې مقاومت نه لرو، غم را باندې ډیریږي، خوشحالي را باندې ډیریږي، یعنې د هر شي تعداد تر خپل اندازې ډیریږي. راځو یعنې د دې دپاره چې تاسو په رواني ستونزو اخته نسئ، داسې یو منظم مقابله د دې سره کورنۍ هم زموږ سره کولی سي، او د کوچنیوالي څخه خپل ماشومان دې ته عیارول تر څو دوی قوي واوسیږي، قوي افکار ولري، بالغ ماشومان روزل. دا که چیرې موږ وکړو کولی سو د رواني ناروغیو باندې اخته نسو. لیکن موږ په روانیو ناروغیو د دې دپاره اخته کیږو چې موږ صحیح ذهني بلاغت نه لرو، موږ رشد نه یې کړی، موضوعات جدي ونیسو او سخت راته تمام سي. ما تاسو ته ویله دغه عینکې نه استفاده هم د رواني ستونزو سبب کیږي. دا نو څه چې موږ د اقتصادي مشکلاتو سره مخ کیږو، موږ د یو کورنۍ نږدې غړی د لاسه ورکو، موږ عاشق کیږو، مینې ته نه رسیږو، د مینې څخه جلا کیږو. دا داسې مسایل دي چې دا پر وجود باندې واقعا دوی داغ پرېږدي. کله چې ستاسو د دماغ څخه موږ عکس اخلو، هغه ټکي باندې چې تاسو څومره ځان په فکرو باندې متضرر کړی دي. تشویش څه ته وایي؟ بعضې ځوانان د تشویش سره نه یي عادت وایي. تشویش یعنې څه؟ هر هغه بد فکر چې ته ډېر عمیق فکر پکې کوې، دې ته تشویش وایي. کوشش وکړئ د دا څخه ځان وساتئ. همیشه کوشش کوئ د ځان سره یو کوچنۍ خیالي نړۍ ولرئ، یو داسې نړۍ چې ستا په څنګ کې موجود یې. ته د ژوند په پړاو کې روان یې، همیشه د ورځې په جریان کې یوه کوچنۍ نړۍ ولره خپل د ځان سره خیالي. په هغه خیالي نړۍ کې ته کامیابه شخص یې، ته یو پر ځان باور لرونکی شخص یې. په هغه نړۍ کې ته پیسې لرې، ته قدرت لرې، ته هر شي ته رسېدای سې. دغه کوچنۍ نړۍ درلودل د دې سبب ګرځي د انسان بدن اورېدونکی خاصیت لري، زموږ څه هر شی اوري. تاسو کولی سئ دغه رقم یو کوچنۍ نړۍ ولرئ. دغه نړۍ چې تاسو ولرئ او هره ورځ یو څه وخت دغه نړۍ ته ورکوئ چې تاسو یې په خیال کې لرئ، دغه نړۍ ستاسو سره کومک کوي، ځکه چې د انسان بدن اورېدونکی شخصیت لري، ستاسو د ژوند په هغه بدلیږي. یعنې تاسو که د ځان اړوند هر رقم فکر کوئ، هغه فکر ستاسو عملي ژوند ته راځي. دا ما خپل په ژوند کې لیدلې ده او ماته ثابته سوې ده دا خبره، او روانشناسانو هم دا ثابته کړې ده چې انسان بدن او د انسان ژوند اورېدونکي خاصیتونه لري. اسلامي متخصصین بیا موږ ته وایي په دعا سره تقدیر بدلیږي.
دغه په دعا سره تقدیر بدلیدل کېدای شي د خدای یو نښانه وي چې د رفتار په علم کې په روانشناسي کې روانشناسانو ثابته کړل چې د انسان ژوند او د بدن اورېدونکی خاصیت لري. هر څومره چې ته ووایې هغومره تا ته بېرته راځي. نو که تاسو پر اسلام باندې باور لري، خو عادي دعا کوي، هره ورځ یو ښایسته دنیا لري، د ښایستې دنیا اړوند فکر لري. که پر خدای باندې باور نه لري، تاسو کولی شئ یوه کوچنۍ دنیا ولري او په خیالي نړۍ کې د ورځې څو وارې ډوب کېږي. دا هغه څه دي چې تاسو د دې څخه ژغوري چې تاسو په رواني مشکلات پر تاسو باندې ډېر شي. مجبور نه یو همیشه په حقیقي نړۍ کې ژوند وکړو. کولی شو کله کوچنۍ داسې دنیا د ځان سره ولرو چې په هغه کې ډوب سو، په هغه کې ښایسته ژوند یې، په هغه کې مینه در سره یې. صحیح دي ته د مینې څه جلا سوی یې، د بل چا سره چې واده کړې ده، خپل مینه چې د لاسه ورکړې ده، یا ستا مینه مفات سوې ده، ته یو کونډه ښځه یې یا ته یو کونډ سړی یې، پر تا اقتصادي مشکلات راغلي چې خیر هر مشکل چې تاسو په حقیقي ژوند کې لرئ په خیالي نړۍ کې هغه په حقیقت بدل کړئ. پیسې نه لري په خیالي نړۍ کې پیسې لري. دا یو داسې شفا ده چې په مرور د زمان سره تاسو په فرق باندې پوهیږئ چې تاسو د ډېر غمو څخه خلاصوي. کوشش وکړئ چې خپل په وجود کې داغ مه پرېږدئ. د رواني ستونزو څخه نه حلېدو یوه نقصه چې زه تاسو درکولی شم هغه دغه ده چې تاسو خیالي نړۍ په ورځ کې ولرئ او په ورځ کې څو وارې خپل خیالي نړۍ ته ځئ. نو بیا به تاسو کولی شئ تر څو ډېره یو ښایسته دنیا ځان ته جوړه کړئ. راځو په رواني ستونزو اخته شولم، نو بیا څه وکړم؟ په رواني ستونزو اخته شول یې ډاکټر درته وایي وایي ته PTSD لرې، پوست تروماتیک سټرس ډسورډر لري. دا یعنې څه؟ پخوا کې ستا سره غلطې چمونه سوي چې غلط رفتار در سره سوی دي، ته یو چا وهلی یا ستا سره خشونت سوی دي، هغه خاطرې په اوس کې تا ته در په یادېږي او ستا حالت در خرابوي. دې ته کامپلیکس PTSD وایي. د تیرو خاطرو سټرس پر تاسو باندې راځي. در په یاد شي چې پلار ووهلې، مور ووهلې، اکا ووهلې، چا بد رویه در سره وکړل، چا داسې در سره وکړل، چا توهین کړی، چا تحقیر کړی، هغه در په یادېږي، حالت دې خرابېږي. عموما موږ په رواني ناروغۍ کې اول په PTSD اخته کېږو. پوست تروماتیک سټرس ډسورډر یا هم هغه ناجوړي چې پخوا کې موږ سره بد سوي چې په حال کې موږ ته راپه یادېږي او موږ ځوروي. د روانیو ناروغۍ د ابتلا په لویانو کې اولین څه دغه PTSD ده. په دا اخته شولې تا ته غلطې خاطرې در په یادېږي او ته بد احساس لرې. څنګه کولی شې دې سره مبارزه وکړې؟ زه پروانه ضیایي کامپلیکس PTSD لرم. کامپلیکس معنا کامپلیکس پوست تروماتیک سټرس ډسورډر، یعنې زما سره دومره ډېرې بد سوي دي په ژوند کې چې هغه په کامپلیکس حالت اوښتلي دي او زه د دا څخه کړېږم. زه څنګه ژوند کوم؟ زه څنګه مسلکي کس شوی یم؟ زه څنګه په شفاخانه کې کار کولی شم؟ زه څنګه په پوهنتون کې تدریس کولی شم؟ زه څنګه نورمال ژوند کولی شم؟ علت یې څه دی؟ څه رقم زه توانېدلی یم د ځان د داسې بدې ناروغۍ تداوي وکړم؟ علت یې دا دی چې ما خپل د دوا دپاره ناروغۍ دپاره دوا خوړلې ده. تاسو کوشش وکړئ چې کله به دې پوه شولاست چې زه په رواني ناجوړۍ اخته شولم، ستاسو باندې په مسلسل توګه بعضې مشکلات راځي چې تاسو نسئ کولی د هغه سره مبارزه وکړئ، تاسو مسلسل توګه ځوروي، تاسو کوشش وکړئ دوا وخورئ. د ژور خفګان دپاره دوا وخورئ. تاسو خپل ورځنی بدن یا د خپل وجود خیال وساتئ. تاسو کوشش وکړئ په 6 میاشتو کې خپل د تایراید، د شکرې، د وینې، د کلسیم، د ویټامین D دغه بعضې مهم ټیسټونه وکړئ. ځان د دې څه باوري کړئ چې ستاسو په وجود کې څه جریان لري، کوم شي ته ضرورت لري چې ویې خورئ. که دغه کار تاسو په 6 میاشتو کې وکړئ او خپل د رواني ستونزو دپاره د ډاکټر سره مشوره وکړئ او دوا وخورئ، تاسو په دې توانیږئ چې خپل د مریضۍ سره مقابله وکړئ. دغه اړوند به نور ویډیوګانې هم زه جوړې کړم. تاسو هم ماته سوالونه راستولی شئ تر څو زه پوه شم په افغانستان کې کوم ناروغۍ ډېرې دي، ځکه چې زه تاسو ته جوابونه درکړم او زه به هم تاسو ته مطالب د اړوند جوړوم او دا به یو نوی پلیلیست جوړ کړو. رواني ستونزې او درملنه دا یې پیل و. فقط یو پیغام مې غوښتی تاسو ته ولرم. کوشش وکړئ که تاسو رواني ستونزې لرئ زما واتساپ نمبر ته میسیج وکړئ. زما په یوټیوب چینل کې زما واتساپ نمبر شته. زه په وړیا توګه ستاسو سره خبرې کوم، ستاسو مشکلات ته رسیدګي کوم. مننه چې خوښ مو ونیو.